لکه نن چې د کابل لمر پر ونو کمزوری لګیږي، له ورځې بلې ته د کابل هوا په سړېدو ده. د ونو د پاڼو ژیړوالی د ساړه ژمي زیری ورکوي. خلک به د ساړه ژمي لپاره د تودو لباسونو په هڅه کې وي، خو د ډیرو اقتصادي توان د لیلامیو بازار ګرم کړی. سینمای پامیر د کابل په زړه کې د ګڼې ګوڼې او شوره ډک ځای. دې سیمه کې د لوړو او زړو ودانیو ترڅنګ ځینې ورانې ویجاړې ودانۍ بیا د حال په ژبه د دې ښار د لوټ او تاوان کیسه کوي. که د وخت نظامونو د دغو کنډوالو پر جوړولو لاس نه دی پورې کړی، خو د کابل اوسیدونکي بیا تر خپل وروستي حده کار ترې اخلي. لا هم د دغو ودانیو تلخونې او مارکیټونه له شور خالي نه دي. د کابل همدا څنډه د کارېدلو یا په اصطلاح لیلامي لباسونو د خرڅلاو سیمه ده. دا لیلامي توکي د بیې له پلوه ارزان، خو کیفیت یې بیا د باور وړ دی. د سینمای پامیر سربیره، چنداول او باغ قاضي هغه ځایونه دي چې د ښار له نورو برخو په دغو سیمو کې لیلامي توکي او زاړه وسایل ډیر تر سترګو کیږي. خو سینمای پامیر کې بیا ګڼه ګوڼه تر بل هر ځای زیاته ده. د کابل هغه اوسیدونکي چې اقتصادي ستونزې لري، د کابل سخت ژمی د همدې کارېدلو یا لیلامي لباسونو په اغوستو کې ګرم ویني. محمد آصف له خپلو بچیانو سره د لیلام په یو دکان کې د جمپر او پتلونونو په موندلو بوخت دی. آصف د لیلامي توکو له قیمت خوښ دی او وایي د همدې توکو نرخونه زموږ د اقتصادي وضعیت سره سم دي. آمدیم بازار بیخی ارزانی است، خوب است. می خریداری می جمپر و چیزا کردیم، از 10 روپیه گرفته تا 500. اقتصاد مردم ضعیف است، اینجا ارزانی است. همدا د بیو ټیټوالی هغه لامل دی چې د آصف سربیره عبدالحفیظ هم تر سینمای پامیر راوستی دی. به خاطر این سینما پامیر آمدیم، به خاطر اگام جمپر، اگام کالا، لباس تو بگیریم، بعد فالات یه ذره ارزان تمام شو برای ما. قیمتاش هم متوسط 100 1.5 100 50 هر رقم 500 300 200. اینجا خوبتر از به ما یه ذره ارزان میفتن. د کابل لیلامي د بیې له پلوه توپیر کوي. پلاسي کراچیو او تختونو پراته لباسونه تر هغو ارزانه دي چې په هټیو او یا هم مارکیټونو کې پلورل کیږي. پر وجود کمزوری 43 کلن تاج محمد چې د غزني اوسیدونکی دی، له خپل کاروبار خوښ کاری او له ساړه ژمي د تودې ګټې تمه لري. دیگه یعنی میرم میفروشم، خدا بزرگه، دیگه یک چیزی میشه برای ما دیگه. بار از ما معاملی هست، انشالله خوب است، خدا رو شکر. آره میگذره بعضی روزا خوبتره، بعضی روزا کمتره، دیگه فرق نمونه دیگه، خدا بزرگه دیگه. مشتری داریم، اول زمستان دیگه برجیس اینا گرمانه میخرن، انشالله دیگه روزگار تیر میشه دیگه، خوبه. د خلکو بیوزلی اوس تر دې کچې ده چې د لیلامي لباسونو په اخیستو کې تر ټولو ارزانه ګوري. د سینمای پامیر د لیلامیو پر دې پلورنځي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو هټیوال یې ځکه نه دي خوښ چې په خبره یې خلک ډیر بیوزله شوي. فعلا کار بار نیست، هیچ بیخی رقم که ما جنس خوبتر میریم، مردم جیبش خالی است، تر امکانات ندارن که مثلا یک جنس بالا بخرن. جنس 10 روپیه و 20 روپیه میخره، ما اینجا 30,000 40,000 کرایه دکان میتیم، هیچ راهی نداره پوره کنه. ما چیزی که سرمایه داشتیم خوردیم. د کابل یو بل اوسیدونکی محمد له تیرو څه باندې 3 کلونو په همدې سیمه کې لیلامي توکي پلوري، خو غوښتنه یې دا ده که حکومت لیلامي پلورونکو ته ځای ځانګړی کړي، نو هم به یې کاروبار وغوړېږي او هم به په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي. ترافیک نمیمونه که سرک بند کنیم، خب حق شما سرک بند میکنیم دیگه. ایران مونده مردم که چی کار کنه دیگه. دولت تقاضا داریم دیگه که یک جای خوبتر دما اق ما را اذیت نکنه، ما خوب بری کدام کار خلاف یا کار چیز نمیکنیم، یک لقمه نان برآمدیم که یک لقمه نان پیدا کنیم دیگه. جای ما را یک تعیین کنه که در کجا استاد کنیم، یک جای مشخص، این تو ما هم سرگردان نشیم، دولت هم سرکش بند نشه. له خپل کاروبار د مصطفی شکایت دا ثابتوي چې د کابل ډیری ښاریان د نوو لباسونو اخیستو توان نه لري. مصطفی چې د لوکس او یا نوو لباسونو مغازې کارکوونکی دی، وایي ټولو خلکو لیلام ته مخه کړې او د دوی بازار یې کمزوری کړی. توصیلات 100 دلار نرخ از ما خراب میشه دیگه، نرخ قیمت شدت میدن، بسیار تفاوت چیز زیاد دارن، تغییر زیاد داره تمام دکان‌های که اینجاست، چون مالای ما قیمتی است نسبت به لیلامی که با تفاوت داره بسیار زیاد.
از دونه قیمت از بعدش میشه نرخ خراب میشه کل بازار چیز خراب میشه. لیلامي توکي او لباسونه که بېوزلو خلکو لپاره په ګټه دي خو ډاکټران یې کارول تر هغه مهاله خطرناک بولي چې په بشپړ ډول یې د وینځلو ترڅنګ پر اوتو او یا د لمر پر وړانګو نه وي وچ شوي. دا بدون شک چې ځینې مشکلات په پوستکي کې لري ځکه دا وروسته له هغه څخه چې په خیریه ډول ورکول کېږي دا وینځل کېږي یو رقم ضد عفوني مواد دي هغه پکې استفاده کېږي چې اکثرا کله کله چې مشکلات پیدا کوي هغه حساسیتونه چې دغه ضد عفوني هغه مواد چې د ساتنې په خاطر چې حشرات پکې مداخله ونه کړي بعض نور مشکلات را پیدا نه کړي خراب نه سي د هغه سره که چېرته ونې مینځل سي او وروسته بیا بیرته اوتونه کړل سي لمر ته ونه اچول سي دغه مشکلات متصور دي چې را پیدا سي او مختلفې د پوستکي ناروغۍ همدارنګه ترخوی یو تعداد انتاني ناروغۍ د ساري دي هغه منځته راوړلی سي. د شتمنو هیوادونو د اوسیدونکو دا لباسونه د بېوزله هیوادونو لپاره په وړیا ډول ورکول کیږي خو دا خیرات او سخاوت وروسته بیا د کاروبار بڼه خپلوي چې بالاخره د نړۍ تر ټولو بېوزله وګړي د خپلو خوارو وجودونو د پټولو لپاره پرې پیسې ورکوي.